د راپورونو له مخې د تاجکستان د درواز ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې یو 21 کلنه ښځه د افغانستان له خاورې د ډزو له امله وژل شوې ده. سرچینې وایي وژل شوې میرمن یاسین یتیمزاده نومېده او امیندواره هم وه. دا پیښه په بدخشان کې د وروستیو نښتو پر مهال رامنځته شوې ده. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو پر دې موضوع بېلابېل نظرونه څرګند کړي. ورته کتنه کوو. په پیل کې علي امیري د ګاونډیو هیوادونو د آرام او خوندي ژوند پر اهمیت ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي که موږ په هیواد کې دننه هر څه کوو خو هیڅوک اجازه نه لري چې د ګاونډیانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. احمد فرقاني بیا ویلي چې هیڅوک د جګړې او تاوتریخوالي له دوام څخه خوښ نه دي. نوموړي د دا ډول نښتو ته په اشاره ویلي که د جګړې اور ګاونډیانو ته ونه رسیږي لوګی به یې خامخا یوه ورځ ور ورسیږي. د یادې پیښې جزئیات به په ګډه واورو. طبق اطلاع در پی تیراندازی از سوی افغانستان به سمت تاجیکستان یک زن 21 ساله با نام یاسمین یا جاسمین شیرینزاده کشته شده است که از او یک کودک خردسال باقی مانده است و رئیس جمهور هم توصیه داده است تا این کودک را برای تربیه و وای رساندن او کمک رسانند. همچنین دفتر وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز یک نوت یا یادداشت اظهارات به طالبان ارسال کرده است تا این وضع را توضیح بدهند، اما تا حال حاضر هیچ واکنشی از سمت طالبان اعلان نشده است و در این بیانات وزارت خارجه آمده است که از طالبان خواسته حبیب الله صافی به جلا نظر لري. هغه وایي هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د جګړې او شر غوښتونکی دی او د جګړې لمبې بلوي نو د دې جګړې اور به په خپله د دوی لمن هم ونیسي. صافي زیاته کړې چې د روانو جګړو دوام او پایلې د هیچ چا په خیر او ګټه نه دي. تاج محمد بختیاري بیا پر افغانانو سخته نیوکه کړې ده. هغه وایي چې ځینې افغانان له هیواده بهر هم نورو ته ستونزه جوړوي او بېګناه خلک هم له دوی څخه په امن کې نه دي. همداراز مصور حمیدي وایي چې د افغانستان د ناامنۍ او جګړو له امله اوس ان ګاونډي هیوادونه هم خوندي نه دي پاتې شوي. حمیدي د دغې ځوانې نجلۍ وژل کېدو ته په اشارې سره دا پوښتنه راپورته کړې چې د دې ټولو تاوتریخوالي تاوان به څوک ورکوي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو. از 1400 چند کیلومتر مرز مشترکی که تاجیکستان با افغانستان داره قسمت بیشتر این تقریبا میشد گفت 1000 کیلومتر این در بدخشان است و تاجیکستان بارها تا زمانی که این حوادث اتفاق افتاده باشد از زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد و پیشتر از اون هم همیشه از تجمع گروه های به اصطلاح تروریستی و افراطی در افغانستان پایگاه یافتنی اونها آمادگی اونها نگرانی ها کرده بود و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم بارها مرز تاجیکستان نقض شد. از خب چینی هایی که راه بدخشان در جانب تاجیکستان می ساختند از سوی افغانستان اونا مورد حمله قرار گرفته شدند. چند کسی از اونها کشته شد. روح الله سیفي وایي چې په وسلوالو نښتو او جګړو کې تر ټولو زیات زیان عامو خلکو او ملکي وګړو ته رسیږي. هغه د دې جګړو پر دوام او د ملکیانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. ماریا احمدي وایي 10 کاله وړاندې د ترو زوی د تاجکستاني سرحدي ځواکونو له لورې سخت ټپي شو چې هغه مهال یې هیڅ چا پوښتنه ونه کړه خو اوس د یادې مېرمنې وژل کېدو ته سیاسي رنګ ورکول کیږي. او په پای کې د ولی حیدري نظر راخلو. نوموړی وایي د تاجکستان لوري ته دا پیښه په قصدي توګه شوې. د نوموړي په باور دا پیښه د بېباورۍ رامنځته کولو په موخه شوې. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را با شماره 0044 73 4000 6000 بفرستید.